یو ملګری دا تاسو کړی دی چې کمی اوبه په نور باندې ګرمي شي، بعضې خلکو دا وایي چې حدیث کې راځي چې دې باندې به انسان د فیس مرض لګېږي، بدن سپین سپین شي، خاص مرض دی. تاسو ته معلوم الله تعالی دې موږ تمام مرضونو محفوظ وساتي. یو دو احادیثو کې دې تذکره راغلی ده. د جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی. عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایله چې په نور باندې ګرم شو اوبو باندې تاسو غسل مه کوئ، دې باندې انسان ته فیس برګې مرض انسان ته لاحق کېږي، انسان بیماریږي په برګي مرض باندې. او امام بهقي یو بل روایت هم راخیستی دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما یو ځل په نور باندې اوبه ګرمې کړې، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې کله وی زه وکتم ما ته ویل چې ای حمیره، د محبت نه به دا نوم نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام اخیسته چې داسې مه کوه، په دې اوبو باندې غسل مه کوه، دې سره برګې مرض راځي. نور هم بعض احادیث دغې الفاظ ته نږدې منقول دي، لیکن تمام احادیث په دې باب کې دا نهایت ضعیف دي. عام احادیثو نه دا معلومیږي چې په هر اوبو باندې که هغه په اور باندې ګرمي شي، که هغه په نور باندې ګرمي شي، او که هغه د چیني یا د کوي اوبه وي، په دې باندې غسل هم کېږي او اودس هم کېږي. او د طب په کتابونو کې هم څه داسې مسله موږ نه ده لیدلې. دا خبره بالکل کمزورې ده او ضعیفه ده. او دا کوم دوه احادیث چې تاسو مخې ته ما کېښودل، غالبا تاسو هم د احادیث اورېدلي، نو دا نهایت ضعیف دي، قابل د اعتماد نه دي. د حدیث سند ته اعتبار دی، او چې کله د یو حدیث سند ضعیف وي نو هغې باندې یو مسله نه ثابتېږي، نو دا وهم نه دي کول پکار. نن سبا زموږ عام په کورونو کې نلکي مره ډیګۍ وي، دا ټولې په نور باندې ګرمېږي، نو موږ به بیا اوبه ضایع کوو، موږ به دې نه بې ځان ساتو، بیا به انسان په تکلیف کې واقع شي. لہذا ځان په تکلیف کې مه واقع کوئ، چې اوبه وي او قابل د استعمال وي او قابل د برداشت وي. ګرمۍ کې ترې نه ځان ساته، ځکه چې قابل د برداشت نه وي، ډېرې ګرمې وي، او نورې ورسره ګډوه، او که یخني وي او اوبه ګرمې شوي نو دا ستا دپاره فایده ده. لہذا په دې باندې ته اودس هم کولی شي، غسل هم کولی شي، او په دې کې هېڅ صحیح احادیث کې دا منقول نه دي چې انسان باندې برګې مرض راځي دې وجې نه. الله دې وکړي چې دې خبره